نغمې به څنګه بدماشي کول او ولې د یو کس سر مات کړی و. سلام، وخت مو په خیر، ته ستړي مسئ. له دې مطلب تر شریک کېدنه مخکې که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. له نغمې څخه پوښتنه وسوه چې هغه په مکتب کې ډېره شوخه وه، آیا دا خبره رښتیا ده؟ نغمې ته وویل سوه چې ستا په اړه دا خبره مشهوره ده چې کومو جنکیو به تا ته بسکوټ راوړل نو تا به بیا د هغوی پلوي کوله او د هغوی لپاره به دې هغه خلک وهل چې د هغو نجونو سره یې جنجال کوه. نغمې د دې خبرې په اورېدو وخندل، ویې ویله ولې له ما دې بدماشه جوړه کړې؟ بیا یې زیاته کړه دوستانو دا خو حقیقت ده، زه درته یو د ماشومتوب خاطره وایم. ویې ویله ماشومتوب هم لیونتوب وي، چا سره دا احساس نه وي چې څه کوي او څه به پیښ کېږي. هغه وایي یوه ورځ کور کې ناسته ومه نو دروازه وټکېدله، نو چې کله ورغلم د ملګري ورور مې و، بهلول نومېده. نو راته ویې ویله شاپیرۍ راځه چې ستا ورور په لغتو وهي. وایي ما ورته وویل څوک یې وهي؟ نو بهلول راته وویله چې بیرون جنګ ده. وایي زه هم ور ووتلم، ګورم چې زما ورور یې په ویاله کې چپه کړی دی او په سینه کې یې ناست و او په بوکسونو یې وهي. وایي ما چې وکتل او فکر مې وکړ چې اوس څه وکړم، نو یو خښته مې پیدا کړه. وایي چې په دې سر مې ووهه نو په سر یې وینې را روانې سوې. هلک لیر سو، ما او ورور مې کور ته په منډه راغلو. نغمه وایي د هلک مور عریضه کړې وه نو پولیس راغله او دروازه یې وټکوله. وایي پولیس نه هغه وخت کې ډېر زیات خلک ډېرېدل، نو چې دروازه یې وټکوله مور مې ورغله. نغمه وایي ما مې مور د ټوله کیسه کړې وه چې سر مې مات کړی، پټه مې کړه. وایي زه د مور شاته ولاړه وم، پولیس پوښتنه وکړه چې د دغه هلک سر چا مات کړی؟ هلک ورته وویله دغې جینۍ مات کړ. وایي پولیس چې زه ولیدم نو پولیس هم زه خوښه سوم. نو هلک ته یې وویله چې دې جینۍ دې سر مات کړی؟ وایي هلک ورته وویل چې هو دې نجلۍ مې سر مات کړی. وروسته پولیس هلک ته وویله ښه یې کړي دي، ځه ولاړ سه. وایي ما هم ورته وویل چې زما ورور یې واهه، نو ما یې هم سر ورمات کړ. نغمې په خندا خندا وویل که چیرې هغه هلک ژوندی وي او خدای دې وکړي چې ژوندی وي، او که هغه زخم یې په سر وي چې د نغمې د لاسه نو ډېر خوند به وکړي. مننه دوستانو چې دا مطالب مو راسره ولیده. نغمه په کوچنیوالي هم ډېره شوخه وه. کومو دا مطالب خوښ سوي وي ضرور یې لایک او شیر کړئ او د دغسې ښکلو مطالبو لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بل مطلبه پورې چې تاسو ته حاضرېږم، تاسو ته ښه وخت، د خدای په امان.